سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته د ترکیې یو چارواکی وایي چې په انکارا کې د افغانستان سفارت فعال دی د ترکیې یو چارواکي تایید کړه چې په پلازمینه انکارا کې د افغانستان سفارت د پرځېدلي جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو لا پای ته رسېدو سره پرانیستی دی او خپلې چارې پر مخ بیایي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه ترکی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي همدغه راز وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډایلوګ پالیسي مخ ته بیایي په انکارا کې د افغانستان سفارت چې چارې یې د جمهوریت د محل چارواکو سمبالولې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته وسپارلې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر ذاکر جلالي په یو بیان کې وویل چې په انکارا کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخ ته بیایي په یو بل خبر کې اورئ چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د فبرورۍ په 9 په دوو جلا بریدونو کې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 کسان نور ژوبل شوي دي د بانو د پولیسو بیان خنزوله رسنیو ته ویلي چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د بانو فتحې له د پولیسو پر پوسته برید وکړ چې په پایله کې 2 پولیس سرتیري وژلي او 3 نور ژوبل شوي دي پر دغه پولیس پوسته وسلوالو مخکې هم برید کړی و د ځایي خلکو او پولیسو چارواکو په وینا وسلوالو بنو ګربز سیمه کې د امن کمیټۍ پر دفتر برید کړی چې پکې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي د کمیټۍ یو غړي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي رسنیو ته ویلي چې له 10 تر 40 پورې وسلوالو د کمیټۍ پر دفتر برید وکړ چې له امله یې مرګ ژوبله هم واوښته په یو بل خبر کې اورئ چې ټرمپ وایي په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پوځي تجهیزاتو د پرېښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي چې د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادهګي وه چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پوځي تجهیزات پرېښودل ښاغلي ټرمپ پرون د سلواغې 19 په سپینه ماڼۍ کې د جاپان د لومړي وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پرېښودو لپاره هیڅ دلیل نشته د امریکا ولسمشر ټرمپ وار په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکې کړې دي نوموړي تېره میاشت هم د لوړو له مراسمو مخکې وویل چې له افغانستان سره د امریکا راتلونکې مرستې به په دغه هېواد کې د پاتو امریکایي وسلو په بیرته ستنېدو پورې تړلې وي خو بلخوا د افغانستان اسلامي امارت وایي چې دغه تجهیزات اوس د دوی د پوځ ملکیت دی او بیرته امریکایانو ته نه ورکول کیږي